سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو هیله لرم تاسو به راته روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې د اختر د مبارکۍ انځورونه په خپله جوړ کړو. یعنې که چیرې تاسو نشئ کولی چې په خپله دغه انځورونه جوړ کړئ، نو نن چې کومه طریقه زه تاسو ته درښایم په دې طریقه تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره تاسو په خپله دغه ډول انځورونه جوړ کړئ. نو ټوله طریقه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې در وښایم چې څنګه کولی شئ دغه عکسونه جوړ کړو. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو ته لایک هم درسره ورکړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو تاسو به دغه اپلیکیشن پکسل اپون اپلیکیشن د ګوګل پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ چې په دې کې تاسو کولی شئ دغه انځورونه جوړ کړئ. نو دغه ما را ډاونلوډ کړی، تاسو به یې هم د ګوګل پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دغه کې به تاسو دغه یو ورته انتخاب کړئ، دغه به د ځای څخه ریموو کړئ. کله مو چې دغه ورته انتخاب کړ لاندې به راشئ، په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته زه په نښه کوم، په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو سکرول به کړئ دې طرف ته. تاسو به هلته د ګیلري څخه دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. نو دغه انځور زه رااخلم، ما جوړ کړی دی. نو دغه انځورونه به تاسو ته زموږ په واتساپ چینل او ټلګرام چینل کې پیدا شي. زه به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک درکړم، د هغې ځای څخه دغه انځورونه تیار جوړ شوي انځورونه تاسو ترلاسه کولی شئ. نو دلته ملګرو تاسو اوس په دې باندې خپل عکس لګوئ په ډېره اسانۍ سره. یعنې تاسو هر ډول ډیزاین څخه خلاص شوئ، یوازې تاسو خپل عکس پرې ولګوئ. دلته به تاسو په دې جایم آپشن باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ د ګالري څخه په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو د خپل د موبایل د ګالري څخه خپل انځور ورته راواخلئ. زه یو انځور ورته رااخلم، دا انځور ورته رااخلم. نو په ټیک باندې کلیک کوم. دغه انځور به تاسو دایروي شکل ته واړوئ چې دایروي شکل وي. زه یې دایروي ته اړوم، داسې به دغه برابر کړم. کله مو چې دغه برابر کړو تاسو به په دې ټیک آپشن باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دا به تاسو کوچنی کړئ لږ. کله مو چې کوچنی کړو نو دلته به تاسو بیا راشئ ملګرو، په دې آپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دا آپشن چې کومه یوه ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به سکرول کړئ چپ طرف ته، نو داسې به پکې راشئ. دغه آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې تاسو ته په نښه کوم یو وار دغه آپشن چې کوم یو دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دغه به چالان کړئ او دغه به سر ته ورسوئ. کله مو دغه سر ته ورسولو نو په ټیک آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ټیک آپشن باندې کلیک وکړو دلته ملګرو تاسو ته لیکل دیوال، په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې آپشن باندې کلیک وکړو دا به هم چالان کړئ. کله مو چې چالان کړئ دغه به تاسو ملګرو ته راشئ، په دې تور رنګ باندې به کلیک وکړئ، البته په سپین رنګ باندې. کله مو چې کلیک وکړئ تاسو هر ډول رنګ دلته ورکولی شئ په دې ځای کې. مثلا زه یو د زرغون رنګ ورکوم. نو دغه دې ځای څخه داسې لږ غټولی هم شئ. نو په دې طریقه دلته به تاسو په چیک آپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دغه انځور درته ولګولو اوس په ملګرو تاسو دلته لیکل دي ورور مینې، تاسو خپل نوم دلته په دې ځای کې ورسره لیکئ. نو نوم به څنګه لیکئ؟ تاسو به په دې آپشن باندې کلیک وکړئ، په دې جم آپشن باندې. دلته به تاسو په دې لیکنه باندې کلیک وکړئ. لیکنه باندې مو چې کله کلیک وکړو نو دغه هلته تاسې کې په دې ځای کې تاسو ته په دغه ځای کې تاسو ته رااخلي. نو دغه به تاسو لږ داسې سکرول کړئ، دې ځای ته به یې راوړئ دغه. نو دلته به تاسو دې باندې ډبل کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته دغه ډول انټرفیس راخلاص شي. دې کې به تاسو خپل نوم ولیکئ. نو زه یو خپل نوم لیکم، دلته لیکم خپل نوم. کله مو چې ولیکلو دلته په ټیک آپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ټیک آپشن باندې کلیک وکړو نو له هغې وروسته به تاسو د کوم ډیزاین چې دغه کیز لیکنه چې دی دغه به تاسو د کوم ځای څخه رااخلئ. تاسو به دلته راشئ، په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ. یو به لاندې طرف ته راشئ، په دې لیکنې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دې ځای نه به کلیک وکړئ. تاسو به دغه به ورته راواخلئ، دغه به لږ کوچنی کړئ د خپل نوم. نو له هغې وروسته به تاسو بیا دې ځای ته راشئ، په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دغه آپشن به لږ سر ته ورسوئ. تاسو به دلته بیا د خپل نوم داسې په دې طریقه ورته راوړئ. دغه زه نوم دلته ورته برابروم. نو داسې کتلی شئ چې زموږ نوم برابر شو. یو څه
نو ملګرو تاسې کتلی شئ چې زموږ نوم برابر شو. نو اوس به دغه عکس تاسو څنګه را ډاونلوډ کوئ؟ نو تاسو به راشئ په دې غشي اپشن باندې کلیک وکړئ، د ډاونلوډ اپشن باندې دلته به عکس ثبتول باندې به کلیک وکړئ او دغه په ګلري کې ثبتولو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې ثبت کړو دغه عکس به سره په خپل ګلري کې ثبت شي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د اختر انځورونه په ډېره اسانۍ سره جوړ کړئ. نو که دغه ویډیو مو خوښوي د ملګرو سره شیر کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ښه په مرسته سبسکرایب کړئ. ښه وختونه ښه شېبې درته غواړم.